موږ د ګناهونو له اسارت څخه وتلي یو او د خدای ژمنو په اړه او زده کوو او چې څنګه یې په ژوند کې عملي کړو. که اسرائیلیان به داسې سیمې څخه تللي وو چې ورته په مقدس کتاب کې دښته ویل کیږي. دا یو 10 ورځنی سفر و چې قارغیان هغه ځینه تېرېده هغې دښتې نه په 11 ورځو کې. په هر حال 40 کاله یې ونیوه. دا کلونه ډېر دردونکي او رنجونکي وه او ځینې خو یې هېڅ ونسو کولی، اکثریت یې ونسو کولی چې ننوځي. د څو میلیونو کسانو څخه چې راووتل زه فکر کوم 1 میلیون یې ماشومان وه. ځینې کسان یې د ژمنه سوې سیمې ته ننوتل. جاشوا او کیلب او ځینې ماشومان چې په هغوی حساب نه کېده، خدای ټول هغوی ته وویل چې خدای هغوی نه ستړی سوی او هغوی ته ویلې تاسو نسئ کولی ژمنې سوې سیمې ته ننوځئ. اوس کله چې موږ د هغوی کیسه اورې خپل سر ښوره وایو ډم 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 ډم. که دا یوازې 11 ورځنی سفر و نو څنګه یې 40 کاله ونیوه. مګر نن شپه موږ باید له خوبه پاڅو او د ګلاب ګل بوی کړو. تاسو باید یو شي ته پام ونیسئ چې موږ اکثره د دغو غرونو شاوخوا وو او نن شپه ما خبره تاسو ته دا ده چې اوس وخت رسېدلی ده چې د دغو غرونو مخې ته هر څه زر حرکت وکئ.